ډیر ټول استقبال کې امام منظر صاحب چې جانت افغان انسان دی موږ ته دا په انتظار یو هغه سټیج ته راغواړم په ډیر ټول استقبال کې ستاسو د لاسونو په فلکا کې هغه راځي تاسو خپل شعرونه وړاندې کوي. السلام علیکم. ډیره مننه نظام احمد استاد، ډیره مننه مینوالو مشرانو، شمشاد صاحب، هارون خټک صاحب، اشفاق صاحب، نور ملګري ماته راغلي دي صحابینا د هغو ډیره مننه کوم. اعزاز ورور خالد راغلی دی اسنابدال نه، ډیره مننه یې کوم. یقینا دا څنګه چې د نورو مخکې شاعرانو خبره وکړه چې موږ ته هم دا علم نه و چې دا پروګرام په کوم نوعیت سره دی، دا په کومه موضوع دی. خو دلته چې راغلو بیا خبر شو چې دا خو دلته کې زموږ داسې یو ترور وه او هغه دومره قابله شاعره وه، دومره ادب ته خدمت کړی او ما هغه کلامونه وکتل لمزیب خان سره او ما ورته یو ریکویسټ وکړو چې مهرباني وکړئ دا ورکول نه دي پکار، دې ته د کتاب شکل ورکوئ او دا امر پکې نو په هغې حوالې سره خو به مونږ سره څه نه وي، ای خو بخښنه غواړو خو یو کلام په تاسو سره شریک کړم ستاسو په اجازت. شمشاد صاحب اجازت دی. وای خوب میں د ورځې کړې فکر میں د شپې کړې، خوب میں د ورځې کړې فکر میں د شپې کړې دې مونږ کوټه خلکو هر کار بے قاعده کړې دې. زما په وړاندې د څوک ځان ته افلاطون نه وایي، زما په وړاندې دي څوک ځان ته افلاطون نه وایي، نور په جاهل یم خو تعلیم مې د اجرې کړی دی. ډېره مننه. خلکو ښکاره خوړله مونږ پردې نه شاته خوړه، خلکو ښکاره خوړله مونږ پردې نه شاته خوړه، احترام دومره لکه مونږ چې د روجې کړی دی، وخت په دومره حادثو کې د لوی کړي یو مونږ، وخت په دومره حادثو کې د لوی کړي یو مونږ چې په ډولۍ مې هم یقین د جنازې کړی دی. زما په قبر د خلاف په ځای پړونه کېدی، زما په قبر د خلاف په ځای پړونه کېدی، ما تمامي عمر غیرت په لوپټې کړی دی. ډېره مننه جي. د بنګړو شرنګ ته مې ونه ویل چې ماشاءالله، د بنګړو شرنګ ته مې ونه ویل چې ماشاءالله، زه ګناهګار یم توهین مې د نغمې کړی دی. ما په یوه سجده پښتو او اسلام دواړه وکړل، ما په یوه سجده پښتو او اسلام دواړه وکړل، مخ مې کابل ته و خو نیت مې د کعبې کړی دی. ډېره مننه. ما په یوه سجده پښتو او اسلام دواړه وکړل، مخ مې کابل ته و خو نیت مې د کعبې کړی دی. زه هغه رند یم چې په هر ساس کې ستا نوم اخلمه، زه هغه رند یم چې په هر ساس کې ستا نوم اخلمه، ما په حرم کې انتظام د میکدې کړی دی او دومره د خلک هم زما پېښور وپېژني، دومره دي خلک هم زما پېښور وپېژني لکه چې څومره قدر ما د مدینې کړی دی. هورو شراب راکول ما ورته کتل جړل مې، هورو شراب راکول ما ورته کتل جړل مې، ما په جنت کې هم ارمان ستا د کوڅې کړی دی. منظره یو د باچا خان د مریدۍ په وجه ما عبادت ورکې د ټولې 4 صدۍ کړی دی. وای منظره یو د باچا خان د مریدۍ په وجه ما عبادت زړه کې د ټولې 4 صدۍ کړی دی. اجاز والا وای مونږ نه اجاز نیولې. ها وای څه پورانه دښته زمون کړی دی خو ښکلی دی،
سپورانه دشته زمون کلی دی خو ښکلی دی هر کور یې د غم د ارمان سلی دی خو ښکلی دی ګوره که ګویا شو بیا به نور هم خندروی شي ګوره که ګویا شو بیا به نور هم خندروی شي وګوره چې هېڅ نه وایي غلی دی خو ښکلی دی زور زما رباب شو حجرې مو پې آبادي دي زور زما رباب شو حجرې مو پې آبادي دي مات دی په تارونو مې تړلی دی خو ښکلی دی ډېره موده پس مې ستا تصویر په کور کې وموندو ډېره موده پس مې ستا تصویر په کور کې وموندو ټیک ته بارانونو لږ وهلی دی خو ښکلی دی او ما ته خو جانان دی که بوډا د سلو کالو شي ما ته خو جانان دی که بوډا د سلو کالو شي سپینې په ویښتو کې لګېدلی دی خو ښکلی دی زار دی له جنت نه ډېره لویه حوصله غواړي زار دی له جنت نه ډېره لویه حوصله غواړي ټیک ته چې د مرګ نه پس راغلی دی خو ښکلی دی او زه پکې بغیر د عجب خان نه عجب خان یم زه پکې بغیر د عجب خان نه عجب خان یم خپل څادر مې ځای په ځای ګنډلی دی ښکلی دی وایي زه پکې بغیر د عجب خان نه عجب خان یم خپل څادر مې ځای په ځای ګنډلی دی خو ښکلی دی زار د خپل خیرن پښتون نه زار شمه چې هر څه دی زار د خپل خیرن پښتون نه زار شمه چې هر څه دی څومره د حالاتو غم خوړلی دی ښکلی دی ډېره مننه جي او ستا د کوڅې د سړي په سترګو ښه لګي ستا د کوڅې سپی هم د سړي په سترګو ښه لګي بلکل د ټول کلي سپو سنډلی دی خو ښکلی دی او چم کې منظر تیر شو یوې پیغلې پاس په بام وي چم کې منظر تیر شو یوې پیغلې پاس په بام وي څه د اړ غرمو کې سوځېدلی دی بیا به ښکلی دی ډېره مهرباني وایي زمونږ په سر چې وخت تصور پیدا کولو زمون په سر چې وخت د زورور پیدا کولو نو بیا خو به د یو په مونږ کې نر پیدا کولو کوم ښار کې کوم ښار کې چې د مخې تندي تور لاسونه تشتي کوم ښار کې چې د مخې تندي تور لاسونه تشتي ما داسې سپیره ښار کې بختور پیدا کولو دا اوس څه بلا شوي ده په مونږ ګني جانانه دا اوس څه بلا شوي ده په مونږ ګني جانانه ګلاب په بې موسمه ما اکثر پیدا کولو حیران یم چې وکیل به زما کومه ګناه ښایي حیران یم چې وکیل به زما کومه ګناه ښایي بس دا چې ما سرتورې ته سادار پیدا کولو منکر زما ولس دی باچا خان ورته پیدا کا منکر زما ولس دی باچا خان ورته پیدا کا کافر ته به څنګه پیغمبر پیدا کولو منکر زما ولس دی باچا خان ورته پیدا کا کافر ته به څنګه پیغمبر پیدا کولو او دا اوس څه موده کېږي چې یزید پکې پیدا شي دا اوس څه موده کېږي چې یزید پکې پیدا شي یو وخت چې دې خاورې به عمر پیدا کولو او د کلي فرهاد غر پسې د خار کوڅو کې ګرځي د کلي فرهاد غر پسې د خار کوڅو کې ګرځي په خار کې به مې کومه لخته غر پیدا کولو راځه راځه خبره خلاصه راځه خبره خلاصه شوه د دواړو کار پې کېږي ما دار پیدا کولو او تا سر پیدا کولو مالکه تا نظر خو نور څوک نه په دنیا کې مالکه تا نظر خو نور څوک نه په دنیا کې دا تور بچی د ما کره نهر پیدا کولو او اسمان چغې وهلې سپوږمۍ سره وه ستوري تورو اسمان چغې وهلې
سپوږمۍ سره وه ستوري تورو بېګا جوړې چې خدای یو بل منظر پیدا کولو ضرور کې نه په لږه وځه تاسو کار کوي